السلام علیکم درنو زړه ته نږدې دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې او د ژوند شپې ورځې به مو هم په خیر تېرېږي. یو ځل بیا تاسو ته په نن درس کې ښه راغلاست وایم او زموږ درس د نن ورځې دا چې انګلیش سپیکینګ تاسو څنګه کولی شئ انګلیسي کې خپل سپیکینګ سکل ته او خپل په انګلیسي خبرو باندې څنګه تاسو کولی شئ برلاسي اوسیږئ. انشاءالله چې موږ به په دغه سیریز ویډیو کې تاسو ته د انګلیش سپیکینګ په اړه باندې هغه کومې پوښتنې هغه سوال هغه جواب چې کله یو څوک د چا څخه کوي هغه به تاسو زده کړئ او موږ به تاسو ته هغه درسونه البته په داسې ویډیوګانو کې راوړو چې هغه واقعا ډیر په ورځني ژوند کې د کار آمد واوسیږي. صحیح ده. اول له ټولو موږ خوشحالیږو چې تاسو په سبسکرایب کولو سره زموږ چینل ته راسئ او زموږ چینل د نورو درسونو لپاره سبسکرایب کړئ او همداشانته په بیل بټن باندې هم کلیک وکړئ چې زموږ هر ویډیو اپلوډ شي تاسو ته په نوټیفیکیشن لاره نه هم راسي. صحیح ده. زه درس شروع کوو او د درس مطلب دی زموږ تاسو انګلیش سپیکینګ. په دې کې ما داسې جملې راوستي چې هغه تاسو مثلا له یو چا سره همیشه مخامخ کېدلی شئ په هغو جملاتو کې. صحیح ده. اوکې ناو لیټس ګیټ سټارټ. نمبر 1 یو اس ده. صحیح ده. یو ای ده یعنی کله پوښتنه شوي او بل جواب ورکړی ده. راځئ شروع کوو. هاي سلمان when did you get here؟ هاي سلمان سلام سلمانه. صحیح شو. دا سلمان چې دا خاص نوم ده نو په لحاظه موږ تاسو همیشه دپاره خاص نومونه په هر ځای د جمله کې قرار ولري غټ اس به ورکړو غټ تورې بیا ولیکئ څه شو کیپیټل لیټر به ورکړو. هاي سلمان سلام سلمانه when did you get here؟ ته کله دلته راغلی. صحیح شو. ته یو اطاق ته راننوځې ملګري انډیوالان ډېر راځي ته په یو غږ کوې هاي احمد یا هلو احمد when did you get here؟ ته دلته کله راغلی څه وخت راغلی دلته. صحیح ده. نو څومره ښه. دی بیا ورته وایي هاي اسد سلام اسده about 1 hour ago یعنی یو ساعت کېږي چې زه دلته راغلی یم یا یو ساعت مخکې. صحیح شو. د اګو مطلب ده مخکې. صحیح ده. about 1 hour ago یعنی یو ساعت مخکې. کولی شئ ته که 10 دقیقې راغلی مخکې نو about 10 minute ago. صحیح شو. ثانیې ته په انګلیش کې سیکنډ وایي دقیقې ته وایي منټ او ساعت ته وایي هاور. صحیح شو. about 1 hour ago یو ساعت مخکې وایي زه دلته راغلم. صحیح ده. تا نه ملګری پوښتنه کوي هاي راشد when did you get here؟ ته کله دلته راغلی ته ورته about 5 hours ago. صحیح شو. یا داسې ورته about 2 or 3 hours ago یعنی 2 یا 3 ساعته مخکې. صحیح شو. ډېر تر ټولو ښه جمله. بیا پوښتنه ترې کوي and when did you get here؟ همدا اسد پوښتنه ترې کوي and when did you get here؟ او ته کله دلته راغلی. صحیح شو. او ته کله دلته راغلی. دی ورته وایي we have been here. صحیح شو. we have been here for about 3-4 hours یعنی مونږ دلته د 3 یا 4 ساعتو وشو چې دلته یو. صحیح شو. په یاد ولرئ دلته موږ تاسو have been کارولی. موږ تاسو په present perfect continuous tense کې صحیح ده په present perfect continuous tense کې د have been او has been نه کار اخلو او دلته به دا ښودل کېږي چې دی وایي we have been here for about 3 or 4 hours موږ دلته د 3 یا 4 ساعت راهیسې دلته یو. صحیح شو. یعنی 3 یا 4 ساعته وشو چې دلته یو یعنی دا کس مخکې راغلی ده اوس ناز او شاید چې نور هم کینی نو داسې حالت کې موږ تاسو present perfect continuous tense کارولی شو. صحیح ده. که چیرې he she it وي has been کارول کېږي او په past perfect continuous tense کې بیا موږ تاسو had been نه کار اخلو. صحیح ده. دا باید تاسو ټول په یاد کې ولرئ. صحیح ده. کله چې تاسو یو ځای کې ناست یو څوک راسته کله دلته راغلی نو چې کله ته څومره وخت مخکې راغلی اوس ناست شاید نور هم کې نو ته د have been has been نه کار اخلو. دا ورته we have been here for about 3 or 4 hours یعنی موږ دلته 3 یا 4 ساعته وشو چې ناست یو. نو د 4 مطلب څه وشو موږ تاسو په present perfect continuous tense کې او که چیرې وایسې موږ دلته د سهار راهیسې ناست یو. صحیح شو. بیا موږ چې وایي we have been here since 3 or 4 hours موږ په بخښنې سره دلته بیا hours نه ذکر کېږي دلته بیا we have been here since morning موږ د سهار نه دلته ناست یو او تا ته په انتظار یو مثلا پوه شو انشاءالله. یعنی کله چې د ساعت په اړه خبره کېږي کله چې د وخت ټایم په اړه خبره کېږي تاسو د فور نه کار اخلئ اما کله چې د مثلا سهار مازدیګر ماښام یا مثلا یو کال یو میاشت یوه جمعه یوه ورځ شوه نو بیا به ته ورته څه وایې سنس دلته کار چې دې په اړه باندې موږ پوره جزئیات په تیرو ویډیوګانو کې ورکړي چې هغه د ګرامر په برخه کې و. بیا ورته وایي did you come with ناصر؟ آیا ته د ناصر سره راغلی؟ پوښتنه ترې کوي ته د ملګري نه پوښتنه کوې did you come with راشد؟ آیا ته له راشد سره راغلی؟
ورته did you come with ناصر اتل ناصر سره راغلی دی ورته yeah هو زه د ناصر سره راغلی he is over there هغه هالته ده صحیح شو کله چې ته ملګری ستا لري او تا څوک پوښتنه کوي where is احمد احمد چیرې ده نو ته ورته he is over there هغه هلته ولاړ ده صحیح شو he is over there نو دی ورته he is over there هغه هلته ده by the table د میز څنګ کې صحیح شو ته کولی شي ووایې by the څه شی شو مثلا by the bike د موټر سایکل څنګ کې یا هم by the school د مکتب په څنګ کې صحیح شو یا next to school نو دا هلته ته هر ځای ورته او ورته یا هو he is over there هغه هلته ده by the table د میز څنګ کې بیا پوښتنه ترې کوي who is that woman he is talking to همیش کوشش وکړئ انګلیش کې داسې جملې زده کړئ چې تاسو په درد وخوړل سي ده پوښتنه ترې کوي who is that woman he is talking to هغه ښځه څوک ده چې دی خبرې ورسره کوي صحیح ده ته مثلا یو ملګری هلته ویني هغه هلته د یو چا سره خبرې کوي نو ته مثلا د بل ملګري ته who is that boy صحیح شو who is that boy he is talking to هغه هلک څوک ده چې دا خبرې ورسره کوي زموږ ستاسو ملګری نو دلته who is that woman هغه ښځه څوک ده he is talking to چې دی خبرې ورسره کوي بیا دی ورته بیا پوښتنه ترې کوي چې which one کومه یوه صحیح شو which one وایي کومه یوه ښځه ښیې there are two women هلته دوه ښځې دي talking to him چې د ده سره خبرې کوي ګورئ دلته موږ تاسو یو woman لرو woman یوې ښځې ته ویلی سي یوه وي کله چې له یوې نه دوه درې څلور کېږي نو بیا موږ تاسو women کارو دغه ای به صرف ای کو چې دا بیا تاسو انشاءالله د انګلیسي ګرامر په نومونو چې څنګه موږ تاسو کولی شئ نومونه جمع کړو د نومونو درجه بندي کې به تاسو وایئ چې بعض داسې هغه شته چې په ای واویل حروفو تغیرولو سره هغه جمع ته لکه دلته یو ژوندی مثال woman ده صحیح ده او ورته who is that woman he is talking to him هغه ښځه څوک چې دی خبرې ورسره کوي دا ورته which one کومه یوه د which one مطلب په انګلیش کې داسې کوم یو صحیح شو مثلا تا ته یو څوک وایي please give me a marker ما ته یو مارکر راکړه تا سره څلور پنځه دانې تور ته which one کوم یو ته غواړې هغه ته the black one تور یا د مثلا red one سور یا د green one شین صحیح شو د blue one آبي رنګي هر رنګ چې درته which one کوم یو there are two women هلته دوه ښځې دي talking to him چې د ده سره خبرې کوي صحیح شو talking یعنی په حالت د خبرو کول دي د ده سره درته the slim young woman what's the meaning of slim مطلب دا هغه نری هم ډنګره ښځه موږ تاسو په اصطلاح وایو slim معنا نری صحیح شو نری ته ویلی شي the slim young woman هغه ځوانه نری ښځه wearing red dress چې هغه سر کالي اغوستي دي صحیح شو the slim young woman کولی شي the fat young woman هغه چاغه ښځه چې ده صحیح شو یا ویلی شي the old woman هغه زړه ښځه چې ده صحیح شو wearing red dress چې سرې جامې اغوستي صحیح شو wearing red dress هغه نری ځوانه ښځه چې سرې جامې اغوستي وایي زه هغه یې ودرته ښیم صحیح شو چې د سره خبرې کوي درته اوه دا موږ تاسو بیا هم وویل اوه موږ تاسو راخیستلی شو په interjection کې انشاءالله چې همداسې interjection د یو ندایي اواز په رقم ته واو او صحیح شو دا هغه اوازونه چې په موږ تاسو تیر په parts of speech کې ویل مربوط د interjection راځي اوه یو هیجاني غږ ده that is Nasir's aunt زبیده هغه د نصیر خاله ده چې څه نومیږي زبیده نومیږي that is Nasir's aunt زبیده هغه وایي د نصیر خاله ده چې زبیده نومیږي صحیح ده بیا دلته وایي چې بیا but I have never seen her before اما هغه ما هیڅ تر اوسه لیدلې نه ده تاسو دلته وګورئ کله چې دلته موږ تاسو بیا انشاءالله بل درس هم لرو یو موږ تاسو لرو یو هی لرو یو هم لرو یو شي لرو یو هر لرو نو د دې فایل ضمیرونو کې څه ده شي ده کنه شي او هر څه ده د هغې ښځې یعنی شي هغه ښځه هر د هغې ښځې یا مثلا هی هغه سړی هم د هغه سړي یعنی داسې یو توصیف ورته but I have never seen her before اما ما هغه ښځه هیڅ تر اوسه لیدلې نه ده وایي دی ورته وایي
بیا ورته همدا لک وایي has she come here for the first time آیا هغه د لومړي ځل دپاره دلته راغلې ده یعنې دا ښځه وایي ما بیخي دلته ده has she come here for the first time دلته موږ تاسو has کارولی نو ځکه has نه دې خواته د she کلمه ده she دپاره موږ تاسو همیش has کارو د he دپاره has کارو it دپاره has کارو کله چې دلته are you with دي نو دا به has به بیرته have ته اوړي نو has she come here for the first time هغه لومړی ځل ده چې راغلې ده بیا دی ورته no نه خیر you saw her for the first time تا هغه اول ځل ولیدله صحیح سو you saw her for the first time وایي تا هغه ښځه اول ولیدله it doesn't mean دا په دې معنا سره نه ده it doesn't mean په دې معنا سره نه ده that she doesn't visit here چې هغه دلته هیڅ راغلی نه ده یعنې دا ښځه دی پوښتنه ترې کوي چې هغه ښځه خو اول ځل ده چې زه دلته وینم آیا هغه تر اوسه پورې وایي دلته راغلې نه ده دی ورته نه هغه دلته راغلې ده دا په دې معنا سره نه ده چې تا اول ځل ولیدله بلکې هغه همیش دلته راځي صحیح سو نو نه خیر you saw her د saw اصلي فعل څه ده see ده صحیح سو see see لیدلو ته وایي او saw مطلب څه تا یعنې لیدلې وه you saw her for the first time تا هغه د لومړي ځل دپاره ولیدله it doesn't mean دا په دې معنا سره نه that she doesn't visit here چې هغه دلته راغلی نه ده صحیح سو دی ورته یا maybe هو شاید احتمال ده همداسې صحیح سو نو maybe مطلب په انګلیش کې ده چې شاید صحیح سو او yes هم موږ تاسو په انګلیش کې ویلی سو دا په یاد ولرئ او ورسره یا هم ویلی سو صحیح سو یا maybe هو شاید بیا ورته and who is that guy in front of the generator guy ویلی سي هلک ته صحیح سو هم boy موږ تاسو وایي هم guy موږ تاسو وایي صحیح ده and who is that guy او که guy سي هلکانو نو who is that guy in front of the generator هغه کس څوک ده هغه هلک څوک ده چې د جانیټر په مخ کې ولاړ ده هغه جنراتور سره مخکې چې ولاړ ده هغه څوک ده ته د یو چا نه پوښتنه who is that man یا مثلا وایي who is that tall man هغه جګ قد والا سړی څوک ده ته یو چېرته شناسایي کې چې زه دغه باندې پوه دا څوک ده who is that man who is that boy who is that lady صحیح سو یا مثلا ورته who is that tall man هغه ته which one کوم یو هلته مثلا دوه درې جګ قد والا وړی ته ورته okay the black hair صحیح سو the one who has black hair هغه کوم یو ورته ښیم چې تور ویښتانې دي یا red hair همداسې شناسۍ ورکړئ نو دی ورته and who is that guy هغه شخص هغه هلک څوک ده in front of مطلب ده مخکې یعنې مخامخ صحیح سو who is that boy guy in front of the generator هغه کس څوک ده چې جانیټر مخکې ولاړ ده یعنې جانیټر سره مخامخ ولاړ ده دی ورته you mean that tall man with black hair ستا هدف همدا ده ستا مطلب هغه لوړ قد سړی ده چې تور ویښتانې دي یعنې کوم یو وایي ته ښه هغه کس چې تور ویښتانې دي لوړ قد ده you mean یعنې د تا مطلب د تا هدف دا tall man هغه لوړ قد والا شخص ده with black hair د تور ویښتانو سره یعنې تور ویښتان لري جګ قد د تا همغه کس ښه دی ورته یا هو exactly هو واقعا حقیقتا نو یا exactly د یا exactly مطلب دا هو بالکل مثلا تا ته څوک وایي ته نن راتلی سې ته ورته یا exactly هو بالکل زه درتلی سم نو دلته دی ورته یا exactly هو بالکل he is fixing the generator هغه جانیټر جوړوي fixing مطلب جوړوي جانیټر ورته that is Sarah's brother هغه وایي د سارا ورور ده that is Sarah's brother هغه د سارا ورور ده وایي دی ورته really حقیقتا واقعا کله چې خبره سم مثلا رښتیا وي او یو خبره مثلا تایید کېږي بیا ورته really یعنې واقعا I didn't know this before زه په دې باندې مخکې نه پوهېدلم I didn't know this before یعنې مخکې له دې نه زه نه پوهېدلم یو ډېر مهم درس جالب درس و انشاءالله هیله او امید زموږ همدا ده چې په درس باندې پوه شوي ویډیو یو ځل نه دوه ځلې وګورئ درې ځلې وګورئ خو کوشش مو همدا باید وي چې زموږ درسونه د محاورې په برخه کې ځان ته لیکل وکړئ د ګرامر برخه ځان ته ولیکئ د ابتدایي درسونه ځان ته ولیکئ 4000 لغات ځان ته ولیکئ پارټس اف سپیچ چې پرون موږ شروع وکړله هغه درسونه ځان ته ولیکئ انشاءالله چې یو ورځ مو په کار راسي او دا چې تاسو په دومره چینلونو کې راغلي زموږ چینل ته او شریفي انګلیش اکیډمي چینل تاسو انتخاب کړی ده انشاءالله چې تاسو به نا امیده هیڅ وخت پاتې نشئ او دغه زده کړه به تاسو زموږ د چینل نه په یو صحیح طریقې سره وکړئ صحیح ده
تر بل درس چې زه بیا راځم ټول په لوی مهربانه خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.